در مقابل مارکت صرافی ولایت قندهار صدها نفر جمع شدند که از ولسوالی‌های مختلف مخصوصاً از ولسوالی اسپین بولدک آمدند. آنان به اساس تصمیم د افغانستان بانک و قماندان امنیه مبنی بر منع داد و ستد توسط کلدار می‌خواهند تمام پولهای کلدار خود را به افغانی تبدیل نمایند. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه ولایت قندهار با نشر اعلامیه از مردم این ولایت خواست که داد و ستدشان را با کلدار انجام ندهند. حاجی قندی آقا رئیس اتحادیه صرافان ولایت قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از این تمام معاملات مردم در این ولایت به کلدار بود، ولی اکنون آنان سرمایه خود را به افغانی تبدیل می کنند. زر افغانی به 1550 کالداری باندې زر افغانی وي، نن په 1800 کالداری باندې زر افغانی دي. تقریبا 350 کالداری په زر افغانی کې 250 کالداری دي که 350 تغییر راغلی. در این حال مردم نیز افغانی را به جای کلدار در اولویت قرار داده میگویند افغانی هویت ملی ما است و بالای هر افغان حفظ هویت ملیش فرض است. دلارم د کلر په قلبه کې لوړ افغاني ولري. خاطر دې چې خلک غواړي چې خپل سرمایه افغاني وګړي کاروبار په افغاني وکړي. کلدار ارزښت نه ورکړي نو افغاني لوړیږي. او دا خلکو باندې ګټوري چې افغاني لوړي شي. موږ کلدار کې په نور ولایتونو کاروبار په افغاني شي. موږ کاش دا ارزښت پیدا کړي. از سوی هم حاجی عبیدالله یک کارشناس مسائل اقتصادی در ولایت قندهار کاهش یکبارگی کلدار در مقابل افغانی را به زیان مردم می‌خواند. به اساس معلومات حاجی عبیدالله با پایان آمدن نرخ کلدار مشکلات اقتصادی مردم افزایش می‌یابد. اتحادیه صرافان و مردم ولایت قندهار از حکومت می‌خواهند تا در تمام ولسوالی‌های سرحدی استفاده اسعار خارجی را منع قرار دهد.